د نیوجرسي په کمډن سیمه کې د جرمونو خلاف په دې ډول مبارزه کیږي. پولیس په هغه لاره ګزمه کوي چې یو وخت د هیروینو د کاروبار لوی مرکز و. خو لارښوونه ورته هغه مبارزین کوي چې ځانونه جنګیالي نه بلکې د ټولنې ساتونکي ګڼي. ستاسو له راتګ سره موږ د خوندیتوب احساس کوو. د نیویارک ښار او واشنگټن ډي سي ترمنځ په نیمه لاره کې کمډن د امریکا یوه ډیره بېوزله سیمه ده او جرمونه پکې ډیر وو. خو د پولیسو په چارو کې د بدلون له کبله یې په ملي کچه د خلکو پام ور واړوه. په 2013 کال کې د ښار د پولیسو څانګه وتړل شوه. یو له هغو چارواکو لوچاپیلي و چې د دې ښارواګي بیرته په لاس کې ونیولې. دی وایي دا دوه اړخیزه همکاري، زغم او لیوالتیا وه چې له پولیسو سره یو ځای د جرمونو خلاف مبارزه وشي. دا یو ستره مبارزه وه او تر هغه چې مو عملی ګام پورته کړی نه و موږ ټولو ته ویل کېدل چې دا کار شونی نه دی او د محکمې له لارې به یې مخه ونیول شي. هڅه یې کوله چې سیاسي ملاتړ ترلاسه کړي. زموږ غونډو ته خلک راتلل، د مرګ ګواښونه یې کول او ګاډو ته به یې تاوان رساوه. موږ ډیر څه وګالل. د کمډن خلکو د جرمونو خلاف سخت قانون رد کړ چې تر ډیرې تورپوستي امریکایان اغېزمنول. دوی نه یوازې خپله تګلاره بدله کړه بلکې خپل کلتور یې هم بدل کړ. پایله یې دا وه چې 50 کاله وروسته په دې ښار کې د جرمونو کچه خورا ډیره راټیټه شوه. پولیس افسر زکیم جیمز یو ځل بیا په دنده وګمارل شو. دی وایي د یو تورپوستي په توګه مې د پولیسو په اړه منفي فکر درلود او همدا یې لامل و چې په لومړي ځل د پولیسو لیکو ته راغلی و. موږ د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې روزنه ورکوو ځکه د تاوتریخوالي راکمولو او د خبرو اترو برخه اساسي ټکي دي او زموږ د څانګې پام یې جلب کړي. له ټولنې او نورو ادارو سره د شراکت له لارې پوه شو چې ستونزه حلولی شو. په همدې دلیل مو په کړنلاره کې بدلون راوسته. د جورج فلوید له وژنې وروسته د کمډن سیمې د پولیسو د مشر په ګډون ټول پولیس افسرانو له لاریونوالو سره یووالی او خواخوږي څرګنده کړه. یولاندا ډیور چې د لاریون سمبالونکي او په همدې سیمه کې د سنګارتون څښتنه ده د پولیسو د دې ګام هرکلی وکړ. یوه بیلګه یې روښانه کړه چې پولیس باید څه ډول وي. کله چې مو د پله بل اړخ ته وکتل نو هغه پولیس افسران مو ولیدل چې د لاریون کوونکو د مخنیوي لپاره ټول توکي په تن وه خو د لاریونوالو ترڅنګ ولاړ وه. په داسې حال کې چې په ټولنه کې تورپوستو سیاسي ګوندونو او پولیس د توکمیز چلند مسله حلولی نشي، د کمډن پولیس افسران په دندو کې د بدلون راوستلو ارزښت په خپلو سترګو ویني.